دا بعضې خلک موږ او تاسو کې لکه ځان ته پهلوان وایي، برید به یې پرېښي، زما د بریتونه پښتو ساسي او همت به پکې د بوډۍ همت نه. یعنې دغه سړی دغه غیرتي نه دی چې په هغه کې ایمان نه، په هغه کې همت نه، په هغه کې تقوا نه. هغه بریتور نه دی هغه سړی. هغه سړي کې څو پورې چې ده کې ایماني غیرت نه راغلی، ایماني جذبه په هغې کې نه، نو هسې په باډۍ باندې کار نه کېږي چې ځان نه پهلوان جوړ کړی. او زه به تاسو ته واقع ذکر کړم. طبراني په معجم کې دا واقع ذکر کړې ده چې نبي صلی الله علیه وسلم یو ځل د سفر نه راغی مدینې ته. په لاره باندې تېرېدونو په دې کې یو بنډچي وکته چې دا په شړه کې ناست و. رسول صلی الله علیه وسلم پای باندې سلام واچوه او د هغه سره کېناستو په هغه خیمه کې. نو دې بنډچي منډې شروع کړې، یو شی او بل شی راغسته او لکه میلمستوب چې څه دغې نو هغه رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښوده. او بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم په واپسۍ کې دا خبره وکړه چې کله مدینې ته راشئ نو زموږ سره ملاقات وکړه. او بنډچي دا خبره واورېده نو ډایرکټ مدینې له لاړې. ورځې پکې نه وې تېره شوې چې دا مدینې ته ځان ورسو چې ګوري عربي راغی. نبي صلی الله علیه وسلم چې وکتو نو رسول صلی الله علیه وسلم وله ښه اکرام و عزت یې وله وکړه. او بیا ورته دا خبره وکړه چې سلني وغواړه زما نه څه شی رانه وغواړه چې درې کم دله. او دا به رسول صلی الله علیه وسلم کله کله دا خبره کول او دا یو موقع وه چې چاله به یې دا ورکړه. ورته وایي سلني اهدیک ایاهو، وغواړه زما نه یو څه وغواړه چې درې کمه. نو دی بنډچي او شروع شو ورته لګیا دی چې اسألک دابة ارکبها، بس یو سورلی مې په کار دی چې سوری مه پرې، نو دا مې غټ ارمان دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي امر یې وکړو، وایي ورکې ولیدلی و سورلی وله ورکې. بیا ورته وایي سلني، بیا وغواړه زما نه. نو دا بنډچي وایي جاریة تخدم اهلي، بس یو جینۍ مې په کار دی، یو وینځه مې په کار دی چې بس زما د اهل خدمت کوي او د هغې خدمت کوي، بس دې دپاره صرف دغه په کار ده. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي اعطوه الجاریه، ورکوي ورله. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وویل سلني، وغواړه زما نه یو څه وغواړه. ګوره بار بار ورته وایي چې وغواړه زما نه، دا موقع ورکوي ورله، چانس وله ورکوي خو دی نه پوهېږي په دې وخت کې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي وغواړه زما نه یو څه وغواړه. یعنې دا دې سړي ته وایي چې د ګوره دا یو داسې موقع ده تا له زه در کومه چې ګوره دا موقع بیا تا ته نه میلاویږي. لکه نور صحابه کرامو ته هم داسې ویلي. ربیع ابن کعب رضی الله عنه ته چې صحیح مسلم کې حدیث راغلی دی، رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلی یا ربیع سلني، وغواړه ربیع زما نه یو څه وغواړه. او د هغه عمر 14 کاله و. نو هغه دا خبره وکړه اسألک مرافقتک فی الجنه، زه ستا ملګرتوب غواړم چې تا سره الله ما په جنت کې یو ځای کړي. او دا ایمان و د هغه. نو ده ته هم دا وایي چې وغواړه زما نه یو څه وغواړه، یعنې بار بار ورله دا چانس ورکوي. نو بیا دا بنډچي وایي اسألک کلبا یحرس غنمي، نو وایي یو سپی په کار دی چې بس دا ګډې بیزې راله ساتي، نو نور زما څه نه دي په کار. رسول صلی الله علیه وسلم امر وکوي ورکوي ورله. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه او حیران شو. او دا به کله کله رسول صلی الله علیه وسلم واقع ذکر کولی داسې. رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه د بني اسرائیلو هغه د بوډۍ واقعه را یاده شوه. ورته وایي اعجزت ان تکونه کعجوز بني اسرائیل، یعنې ته دومره کمزوری شو چې د بني اسرائیلو د بوډۍ نه هم ته کمزوری. یعنې موږ ستا نه دا امید نه ساتو چې ته د بني اسرائیلو د علماو په شانته شه، یا د بني اسرائیلو د مجاهدینو په شانته شه، یا د بني اسرائیلو د طالب علمانو په شانته شه، د پیرانو په شانته شه. نه، کم از کم د بني اسرائیلو هغه بوډۍ هغه همت خو ځان کې پیدا که که نه. اعجزت ان تکونه کعجوز بني اسرائیل. صحابه کرامو تپوس وکړه یا رسول الله وما عجوز بني اسرائیل، دا څوک و د بني اسرائیلو دا بوډۍ لا څوک ده؟ واقعه ده که نه؟ نو دلته ګوره
رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویله ان موسی لما اراد ان يرتحل بقومه، کله چې موسی علیه السلام دا اراده وکړه چې خپل قوم د ځان سره بوځي د یو ځای نه بل ځای ته، نو په دې وخت کې دغه مشرانو ورته ویله چې ان یوسف نبی الله، د یوسف چې د الله سبحانه وتعالی نبي دی او ستا نه مخکې راغلی نو موږ یې منع کړي ان نرتحل الا اذا اخذناه معنا، و موږ یې د دې نه منع کړي ګوره چې تاسو چېرته ځئ نو ما به ځان سره بوځئ او ما به ځان سره وړئ. او دا یوسف علیه السلام وایي مونږ ته امر کړی په دې کې. موسی علیه السلام ورته وویله فاین قبر یوسف، نو یوسف قبر چېرته دی؟ اوس یوسف په قبر پسې به کوم ځای کې ګرځو؟ نو دې خلکو وویله وایي دا صرف یو بوډۍ ته معلوم دی، نو هېڅ چا ته د قبر معلوم نه دی. موسی علیه السلام امر وکړ بوډۍ راولئ. کله چې دا بوډۍ راغلې نو موسی علیه السلام ورته وویله این قبر یوسف، د یوسف قبر کوم ځای کې دی؟ بوډۍ خو داسې بوډۍ نه وه که نه، ورته وایي لا اخبرک به حتی تعطیني سؤلي، وایي زه تا له هغې پورې تا ته دغه ځای نه ښیم چې تاسو زما دا مراد پوره نه کوئ، زما یو خواهش دی. قال وما سؤلک، خو ستا څه خواهش دی؟ نو دې بوډۍ دا خبره وکړه چې مرافقتک فی الجنه، زه ستا سره په جنت کې دوستي غواړم چې زه ستا سره په خوا کې یم، او زه دا غواړم چې زه الله ما د انبیاو سره راپاسي په جنت کې، او دا زما ارمان دی او دا زما خواهش دی. نو زما د ارمان که پوره کولی شي نو زه درته ښیم، او که نه شي پوره کولی نو زه تاسو ته دغه هېڅ کله هم نه ښیم. موسی علیه السلام په دې وخت کې حیران شو، په سوچ کې شو چې د معمولي مسلې دپاره د جنت غواړي، په جنت کې د انبیاو مقام غواړي او د انبیاو سره یو ځای کېدل غواړي، نو دا وړه خبره نه ده او معمولي خبره. او خلک ځانونه قربانوي، خپل روحونه قربانوي، او ته په معمولي تپوس باندې په جنتونو کې د انبیاو درجې غواړي. موسی علیه السلام په دې کې حیران شو. دغه موسی علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی وحی وکړه چې اعطها سؤلها، ورکه ورله دغه موافقه ورسره وکړه. فقال لك ذلك، موسی علیه السلام ورته وویله بس ستا دغه شرط ستا مونږه پوره کړه، او الله سبحانه وتعالی ستا دغه شرط پوره کړه. نو فدلتهم على موضعه، نو دغه بوډۍ هغه ځای ورته وښود، او چې رال نو هغه داسې یو ځای چې اوبه پکې راجمع شوي، یو ډنډ ته یې ودرول او ورته ویې د دې ډنډ نه د اوبه وباسئ. او کله چې هغې د هغې نه اوبه وایستې نو بیا ورته ویلې چې دا راوسپړئ دا ځای او دا راوکنئ دا ځای. نو کله چې هغې هغه ځای راوکنستو، هغه یې راوسپړدو، نو یوسف علیه السلام یې هغه راویستو او د ځان سره روان کو. نو دغه وه د بوډۍ قیصه د بني اسرائیلو چې کوم شرط یې لګولی و، کوم همت و په هغې کې. نو رسول صلی الله علیه وسلم دې سړي ته دا خبره وکړه او دا تعلیم یې ولې ورکو چې کم از کم ته خو د دې بني اسرائیلو د بوډۍ په شان ته ځان جوړ کړه که نه. عجزت ان تکونه کعجوز بني اسرائیل، ته دومره عاجز یې، ته دومره کمزوری چې د بني اسرائیلو د بوډۍ نه هم ته کمزوری. دا ډېره د شرم خبره ده.